بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب التوبة باب د په بار د توبه کې توبه وستلو کې مخ کې باب کې احادیث او په اول کې آیاتونه ذکر شول د اخلاص په طرف باندې باغی کې رهنمایي او ارشادات اوس د توبه بیان دی توبه د توبه خپل معنی د رجوع واپسی زکه چې په ګناهونو کولو سره انسان د الله رب العالمین نه لری کیږي څومره چې انسان ګناهونه کوي او توبه نه وباسي نو د انسان د ګناهونو مطابق انسان د الله رب العالمین نه لری کیږي لاندې کنده کې پریوزي او کله چې انسان توبه وباسي رجوع کی الله ته واپس وکړي الله ته نو دا انسان الله رب العالمین ته واپس بیا را نږدې کیږي د ګناهونو د وجنه د بنده او د الله رب العالمین پرده جوړیږي لیکن کله چې دا توبه ویستل شي انسان د ګناه نه توبه وباسي دغه پرده په منځ کې هغه ختم شي نو توبه د الله سبحانه و تعالی په نعمتونو کې یو عظیم شان نعمت ده او کچرته توبه نه وای او سم دستی په ګناه باندې رنیول وای نو هیڅ یو انسان دا بچوي نه وای د الله رب العالمین د عذاب نه او د رب العالمین لوی فضل دی غټ احسان دی غټه خېګړې د زمونږ د بندگانو سره چې الله عز وجل مونږ ته د واپسې دروازه کولو کړی چې انسان ته ګناه وشوله واپس راوګرځي زما طرف ته پس سچ توبه وباسا او مسله تعلق جوړ کا زړه لاغه تیر شوی ټول ګناهونه معاف کوم او توبه چې دا د هر ګناه نه توبه وسل دا واجب دی دا لازم دی او دا فرض دی علامه نووي رحمه الله فرمایي و التوبه واجبه من كل ذنب توبه د هر ګناه نه دا واجب ده یعنی هر یو انسان باندې لازم دی فرض عین دی چې د ګناه نه به توبه وباسي فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط کچرتا ګناه د سوا چې د بنده او د الله ترمنځ او د بنده د حق سره تعلق نه نو د سه توبه لپاره بیا درې شرطونه دي یو شرط دی احدها ان يقلع عن المعصيه چې دا ګناه به پرېږدي یو کوم انسان دی ګناه نه توبه وباسي دا ګناه به سم دستی پرېږدي مثال نسواری دی نسوار نه توبه وباسي نو په خله کې د چونډي چی وي او په جیب کې د نسوارو پونی وي دا به لړای کی یا نه سیګریټ لګاول دی او ډبای په جیب کې پروت دی او د سیګریټو نه توبه وباسي نو دا به ول گزار کی اي يقلع عن المعصيه یا چرس سکروټه یې خېدي کورډوي او توبه وباسي دا به ول پرېږدي نو ګناه پر خودل دویم شرط دی ان يندم على فعلها د ګناه په کول باندې پښمنتیا ښکارا کوي چې څومره غلط کار مې وکړو الله مې خفه کړلو
دا خو غلط کار مو کړو الله مونږ چی لپاره پیدا کړی یو او مونږ کوو څه او د الله رب څومره احسانات دي مونږ څه کوو نو دا ګناه باندې خپوي. او دریم شرط دا دی چې ان يعزم الا يعود اليها ابدا، دا مضبوط عزم به کوي، مضبوط ژمنه به ځان سو کی، اراده به کی، کلک لوز به ځان سو کی چې زبر دې ګناه په طرف باندې بیا نه واپس کېږم. و فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، کچه دا به غدرې شرطونو کې یو شرط هم مفقود شلو نه و پکې نو دا توبه به صحیح نه ده. یعنی درې وړه شرطونه به مطابق به د ګناه نه توبه وباسي. ګناه پر خودل په ګناه باندې پښیمانتیا کول او بیا مضبوط عزم کول چې زه به دا ګناه بیا نه کوم. اوس که چېرته یو انسان دغه شرطونو مطابق توبه وویستله او بیا ته نه ګناه وشوه، هغه ګناه بیا به څه کوي؟ نو بیا به دغه شان دغه شرایطو موافق توبه وباسي. بیا ته نه ګناه وشوله بیا به دغه شرایطو موافق توبه وباسي، الله رب العالمین ته به ورګرځي. دا توبه چې دا کنه دا د نیکبختي اولم دی او دا د نیکبختي منځم دی او دا د نیکبختي اخرم دی. سمانا چې ته الله لزان رسوي اول بن توبه وباسي، په منځ کې بن توبه وباسي، په اخر کې بن توبه وباسي. نو د وجه نه یو ګناهګار انسان دی هغه نه امید کیږي نه چې لکه ما ګناه توبه ویستلې او دوباره به الله نه قبلوي، نه ته د شرایطو موافق توبه وباسه الله دوباره قبلوي. درې ځلې نه ګناه وشول، شپېته ځلې نه ګناه وشوله، د ګناه نه بس سم د سي الله تعالی ګرځه پښیمانتیا کوه او درنګې الله سبحانه وتعالی تر ورګرځه نیک عمل شروع کړه. دغه نه بعد شل ځلې نه توبه ماته شي، شل ځلې الله تعالی ورګرځيږي. الله تواب دی، تواب د مبالغه څخه الله عز وجل بار بار ډیر توبه قبلونکی دی. نو امید کېږي به نه د الله رب العالمین د رحمت نه، د الله رحمت ډیر فراخه دی او الله سبحانه وتعالى په دې توبه سره چې انسان توبه وباسي الله سبحانه وتعالى بنده سره مینه کوي، الله سره مینه پیدا شي. بیا علامه نووي رحمه الله فرمایي وان كانت المعصيه تتعلق بآدمي فشروطها 4 هذه 3. وکچرتا د ګناه د څه ګناه وا چې د بنده سره تعلق نو 3 شرطونه دادي او څلورم شرط دا دی چې وان يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا او نحوه رده إليه. کچرتا د بنده نه د مال غصب کړی دی، زمکه دې نه نیولې ده، پیسې دې نه پټې کړې دي، ډاکه دې کړې ده، غلا دې کړې ده، نو دا به ورته واپس کې، دا به واپس ورکې. و انسان هر څوره مثال په تور باندې چا مال غصب کړی دی، دوکه یې کړې ده، فراډ یې کړی دی او دا هر څوم توبې وباسي خو د بنده له د حق واپس کوي نه. درڅو یا الله توبه د غلانا من توبه دا پلان کیږي نه مزمکه نیولې دا غم اغه نه توبه یا الله توبه مې دی خدا زمکه واپس کېدل قادر دی واپس کوي نه، دا توبه د الله په نسبت نه قبول. نو دا بنده حق ډیر سخت ګوره. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وای چې دا الله سبحانه وتعالى سره زم ملاو شم په داسې حال کې چې ما باندې ګناهونه وي او د الله حقونه را باندې وي، وای دا معامله ماته اسانه ده نه ده چې د بنده را باندې یو حق پاتې وي. دا یاد ولره ګوره، د بنده د انسان د حقونه ډېر خطرناک دي ګوره. کچه د بغیر باندې تهمت تړلې وي او تر دې پورې چې دغه عزت دغه ستې معافي به نه وغواړي، تهمت به تړلې معافي به نه وغواړي، الله نبی وغواړي، بنده نبی وغواړي. او بیا فرمای ويجب ان يتوب من جميع الذنوب، واجب دی په انسان باندې، فرض په انسان باندې چې د ټولو ګناهونو نه هغه توبه وباسي.
فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب کچره توبه وی سره د باز ګناه ته یا پرنګي ګناه نه توبه بس اندغه ګناه نه توبه قبول ده دا نه چې دغه ګناه نه توبه د وجه نه څومره نور کارونه کړی دي هغه نه توبه نه ویستل نه صرف دغه ګناه سره تعلق دی وبقي عليه الباقي او باقي ور باندې پاتې نور نه بن توبه وباسي ان کا چرته انسان د خپل ګناهونه یاد نه وي ما خپل زندگی ډېر ګناهونه کړی مال خو نه چې کم ګناه مې کړی نو بیا داسې دوه یا الله څومره ګناهونه مې کړی دي کماله یاد دي کنه ټول نه الله توبه ده بده معنا سره بیا ټول ګناهونه لا توبه به شامل شي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه واجماع الامه على وجوب التوبه قرآن کریم نن دلائل دي د احادیث د رسول الله نن دلائل دي عليه الصلاه والسلام او د ټول امت مسلمه د اجماع د بچی باندې د ګنانا په توبه وسلو باندې د دې وجوب باندې چې دا ګنانا توبه وسل دا واجب دي او لازم دي او د وجه نه مؤمنانو د ګناهونو نه توبه وسل دا فرض او لازم دي ګناه د انسان نه کیږي د غلط ملګری د وجه نه د غلط نفس د وجه نه د شیطان د وجه نه غلط معاشره د وجه نه ته ګناهونو ډېر اسباب دي کنه نو انسان نه ګناه وشي نو څه کول پکار دي سم دستي الله سبحانه و تعالی رجوع کول پکار دي الله سره جوړه کول پکار دي وبالله تعالی التوفیق سبني درس کې نور مسائل ذکر شي ان شاء الله